د وخت مطابق عسکره د کابل ادارې عسکره تاسو زموږ ورونه یاست راځئ زموږ غېږه درته خلاصه ده زه په ټولو هغه افغانانو باندې غږ کوم چې فاصلې ایجادوي بدګمانیان رامنځته کوي سوله چغې وهي خو چې طالب سوله کوي دوی د جګړې لار نیسي سوله چغه وهي خو چې طالب ترحم کوي دوی بیا هم طالب پسې لګیا وي زه یو څو ورځې کېږي له دې سیکولرانو غرب فکره بې دینه بې مذهب او بې کلتوره خلکو سره په یو نوي سیستم باندې چې د کلب هاوس په نامه د ورسره مخامخ کېږم داسې لار دوی ګوري چې په کم طریق باندې طالب بدنام کی د طالب دغه وروستیو تحرکات او وروستیو فتح او وروستیو صله رحمیو په دوی باندې دومره بوج راوستی چې نور عصبي تکلیف سره مخ دي زه په دې ډارېږم هسې نه چې خودکشي وکړي افغانستان ډېر اوږد تاریخ لري طالب مولا عالم د دین د دې جامعې یو رښتینی حقیقت ده په ټول د تاریخ کې د بدنامۍ اړولو په خاطر باندې د مولا په اوږو بوج اچول شوی د افغانستان قانوني نظام چاړنګ که د افغانستان اردو چاړنګه کړله افغانستان چا په کنډواله بدل که او ګوته د مسؤلیت طالب ته نیول کیږي امرالله صالح غوندې بې مور او بې پلاره جاسوس او مزدورم راځي طالب ته ګوته نیسي چې د افغانستان د ټولو بدبختیو عاملین همدغه خلک دي همدغه د چاریکارو پروتوکول کوونکي دي طالب دومره صله رحمي دومره تنازل د دښمن په وړاندې چې هغه قاتلان هغه اردو عسکر چې زمونږ شهیدان په تبرونو وهل ټانګونو پسې کش کوي په ژوندینې اور ورته اچوه هغه نیسي د کور سفریه او خرچه د لارې م ورکوي چې ځه لاړ شه بچه کور ته د لاړ شه راتلونکي کې که نظام زمونږ راځي نو حق اولیت هم د تا ده دا وعده م ورسره کوي بیا د بنسټونو د نړېدو خبره کوي طالب کوم بنسټ نړولی ده یو د اوبو بند راوښی یو عام المنفعه پروژه راوښی یو د برق پایه راوښی چې طالب د نړولی وي عام المنفعه پروژې خو تاسو نړوئ مختلفې پوښتنې د افغانانو اذهانو ته وړاندې کوي نن به زه دغه ټولې سختې پوښتنې له قاري سعید نه کوم او جواب یې ورنه غواړم دا څنګه کېدلی شي چې یو څوک د مکتب ماشوم په داسې حالت کې ووژني چې هغه مکتب ته روان وي او خپل دښمن چې په سنګر کې مخامخ ورسره جنګیږي مسلح له دریشي سره یې نیسي خوشي کوي همدغه سړی بیا د مکتب ماشوم وژني یو څوک چې دا نن صرف 22 ولسوالۍ فتح کړي دي یو حکومتي تاسیساتو ته صدمه نه ده رسولې څنګه هغه تورن کو چې دوی تخریب کوي عام المنفعه شتمني له منځه وړي زه دلته صرف یو میسج اورم تاسو لایو خپرونه در سره شیر کړئ د روانو فتوحاتو لړۍ د ده تبریکي درته وایم الله پاک مو عزتمن او قدرمن لره دعاوې درته کوو که غواړئ چې افغانستان نور له دې جګړو مصیبتونه خلاص شي نو بهترینه لار همدغه ده چې جنرالان غټ خلک حکومتي وزیران دا د دعوت ارشاد صحیح شو لمبر دغه د دعوت ارشاد دا مو تاسو ته اچولی ده یوه یادونه بله کومه دغه لمبر چې دلته په سکرین باندې تاسو ته ښکاري 0801570 دا لمبر زما نه ده د دغه لمبر چې کوم مسؤل د هغه ماته پرون زنګ وهلی و شکایت یې وکړه
چې ټول خلک زنګونه وهي اکثریت جنرال صاحب سلام علیکم ای وروره دا د ما لمبر نه ده دا د جلب او جذب د کمیسیون لمبر ده هغه خلک د دې لمبر سره اړیکه ونیسي زنګ دې ورته وایي میسج دې ورته وکړي چې څوک غواړي له اسلامي امارت سره یو ځای شي طالب جانه ته دې لمبر ته زنګ مه وهه ته خو نه تسلیمېږې زما پوښتنه په دې ادرس مه کوه زما خپل ادرس ده دغه لمبر د دعوت و ارشاد د کمیسیون لمبر ده هغه خلکو دپاره مونږ ورکړی ده چې هغه خلک له امارت سره یو ځای کیږي په دې کې که شړونګا شټاسری راځي که د سیاهي مزدور صالح راځي که ټامي محب راځي که پټخپزی راځي ټولو ته مونږ لبیک وایو راشئ دغه د واټساپ شمیره ده په دغه واټساپ شمیرې اړیکه ونیسئ خو زما پوښتنه په دې واټساپ مه کوئ اکثره تسلیم شوي عسکر هم وایي چې مشت پرېږدي وایي جنرال صاحب سلام علیکم سړیه جنرال لمبر نه ده دا د دعوت و ارشاد د کمیسیون لمبر ده ولې سر نه سره خلاصوئ خدای مو خوار نه که هسې نه چې سبا اشرف غني زنګ راته ووایي چې زه تسلیمېږم زه خو یې تسلیمي نه منم دا د دعوت و ارشاد کار ده ماته که په لاس راغی وژنم هر چا خپل کار ده وروره دعوت و ارشاد د کمیسیون لمبر ته موبینه ښه جوړې هلکه موبین نسته هلته دغه د دلته لایف کې در سره مخامخ ناست ده واټ از ډز نو تاسو لایف خپرونه شیر کړئ الله پاک مو عزتمن ما لینک لګلی دی قاري صاحب ته مبین صاحب لینک مې لګلی دی لینک دې ورلېږلی نو عسکر جانه د هغه چا په خبرو باندې مه غلطېږه چې څوک په اروپا کې ناست دي شپټ 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 برش کوي سپي مینځي سوسیالو ته ناست دي د ګي کیس یې ورکړی وي نن زه د دوی یو مجلس ته لاړلم بحث مې وکړه طالب څنګه نظام غواړي طالب مال داسې نظام غواړي چې هر افغان ته یې غېږه خلاصه ده هیڅ چا سره دښمني و عداوت نه کوي هر افغان وای دا جادوګري کوي که طالبانو سره د ورانه راغلی ما ته وایي که طالب نرمیږي بیا جادوګر سو طالب سره ورانه را ما نه تاسو افغانان یاستئ د دې خاورې بچي یاستئ نن طالب حاکم سو ځکه ما خپلې خبرو ته تغییر ورکړی زه باید تا غېږې ته نږدې کړم زه خو پرونه پورې مظلوم ومه ما خو خپل د ازادۍ جنګ پنجال یې وهلې لاس او ګریوان ومه نن حاکم یم باید د حاکمې نقطې نه تا سره خبرې وکړم د ترحم په ژبه در سره وغږېږم خو ته هم دغه د افغانانو ذهنونه مه خرابوه ته هم دغه راشه د افغانستان له تمامیت ارضي نه ځان خبر که هغه عسکر د په څه حالت کې ده تا نه دي اورېدلي چې ویلي چې موږ یو د بل تشې متیازې سکول ډېرې تندې نه طالب خو هغه دشت لیلي کې خلک ژوندي ونیول بله ورځ چې د زرګونو طالبانو قاتلانو هغه یې معاف کړل نو بیا به طالب د مکتب لک هغه سره طالب عملمن په شتمني وړانوي طالب په سار دی دا پنجاب وخوره پنجاب نه اسمان جوړ کړی ده پنجاب سره خو د تا ولسمشر په تیارو کې پټ پټ ملاقاتونه کوي شرمېدله پنجاب نه باباو جوړ کړی ده بیا که طالب پنجابی بولې او رنګ دی ورکسه او ټیکري په سر کوي بنګړي واچوئ چې طالب درګر د دې ورځې 500 ولسوالۍ درته سقوط کوي بهترینه لار همدغه ده 20 کاله مو جګړه وکړه پیغور نه درکوو سخې نه درپسې کوو انتقام په نامه او د انتقام له جذبې سره نه راځو طالب د عافې له جذبې سره د اخوت او د ورورولۍ له جذبې سره روان ده د چانټې کې د شاجورونو د مرمیو په جای درته ګلان اچولي نور څه غواړې دا ونه کې چې بس دا ټوپک کېږدي نن یې هغه وزیري پخوانی د دفاع وزیر دروغزان وزیر وایي طالبان د مخامخ جګړې توان نه لري دا عجیبه ده واله دا ولسوالۍ بیا ولې سقوط کېږي طالب د مخامخ جګړې توان نه لري طالب په کلي کې پټ ده طالب په کور کې پټ ده نو چیرته لاړ سي د تا کور ته راسي خو خپل کور د که پکې پټېږي او که پکې بادرنګ کوي که پکې آزاد ګرځي تا یې څه لایف خپرونه شیر کوي د سره یارانو بیخي والله تاسو
په دې د فتح لړۍ کې ویده یاستئ. بله خبره مې د رسنیو فعالانو ته ده. ګورئ عزیزانو، دغه کومې د فتح ویډیوګانې چې روان دي، تاسو په الله یقین وکئ د دغه 5% که د دښمن په لاس کې وای نن به د تا حالت لیدلی چې څه در باندې کول. لږ بیداره شئ، موبایلونه مو سپک 2 او 3 په لاس کې نیولي دي، خدای مو غرق نه که. نشرات وکئ، ویښ سئ، تر کله پورې به ویده پراته یې، هغه د سنګر له مجاهد نه شرم وکئ. تر کله پورې به دغسې ویده پروت د لایکونو شوقي. نشرات دې بېغمه کوه. خلک په دغه موبایلو په دغه ټویټونو باندې نظامونه سقوط کړل. د تا غازیان په سنګر کې لګیا دي، شپه او ورځ په دښمن عملیات کوي. میډیایي سنګر یې تا ته پریښی او تم پکې داسې قرخته پروت یې. تر څو به دې له غوږه خلک کش کوي چې جګ سه او ټویټ وکړه. دا خپل مسؤلیت او فریضه وبوله. دا په ځان فرض وګڼه چې زه به د سنګر د مجاهد فتوحات نړیوالو ته ځلوم. دا په ځان فریضه وګڼه چې دغه خیبل طالب په خېټه نهار مجاهد فتوحات د سنګر به زه نړۍ ته ښکاره کوم. زه به دا نظامونه پې باندې چیلنج کوم. زه به ناټو د امریکا امپراتوري پې چیلنج کوم. درګرده د تا د معیار مطابق ویډیوګانې درته روانې دي، په نشر کې تندر وهلی، ملا دې ماته شه. دغومره خم سړی باید کرخته نشي چې د خپل د مجاهد ورور په سنګر کې د ناستو اتلانو او غازیانو فتوحات خو کم از کم نړیوال رسنیز که کنه خلکو ته وښیه چې زه د طالب تر څنګ ولاړ یم، په دغه فتوحاتو راضي یم، دا مې غازیان دي او دا مې اتلان دي. دغومره خو وکړه. هر یو باید خپل مسؤلیت وپېژنو، یو بل ته کار پرې نږدو چې ودرېږه پلانکی به څه کړه، د دې په خاطر باندې چې ودرېږه فیسبوک دې بند نشي، د څه شي دپاره؟ سر له ننه چې څوک پیکچ نه لري، قرض یې کوي، پیسې پیکچ وکوي، نشراتو ته کش ورکوي، یو ټیم ډوډۍ مه خورئ. دا دومره ضروري او لازمي ده. مجاهد چې په نهاره ناس باندې جهاد کوي، ما ورته هم که یو ټیم ډوډۍ مو ونه خوړله خو لږې ورځې دي، هغه باندې د موبایل د نشراتو دپاره یو څه هغه وکړه. داسې خو مه کوئ. که ته وایې چې والا مبین قسم په خدای که چی شی نه تنخوا نه به هیڅ د الله رضا دپاره لګیا یم، هیڅ هدف هیڅ مطلب هیڅ شي مې قسم په خدای که یا په زړه کې وي یا مې په زړه کې تېرېږي. همدغه یو د ستر جنرالۍ رتبه مې بسته په دې اوږه مې راټومبلی ده، دا مې د کابل په هغه کې اخیستی ده. وام اورېده. تکړه سئ، ځانونه تکړه کوئ، نشراتو ته کش ورکوئ، مسؤلیت درکوئ، ناغېړي مه کوئ عزتي که نه. وا دې ما هم اورېده بیا به م سخت خفه سه درنه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم قاری صاحب سعید خوستی لایو خپرونو ته له نوي فتوحاتو او نوي زیرو سره په خیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. جنرال صاحب تاسو ته او تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو او ټول ملت ته دغه فتوحات مبارک وي. الله رب العالمین دی نور هم د فتوحات موږ وګوري. ټول ملت ته او ټول مجاهدینو ملګرو ته توصیه ده په اول قدم کې په اول سر کې مهمه خبره ده چې باید تکبر ونشي، غرور ونشي. مجاهدین دی الله عاجزي وکوي، دی الله شکر دی ادا کوي، دی شکر سجدي دی ولګوي. دغه فتوحات د الله نصرت دی او د دې ویاړلې ملت د مټ زور دی. دا د موږ تاسو خپل زور نه و، دا د موږ تاسو خپل قوت نه و. نو یو مهمه خبره ده چې مجاهدین ملګری دي، ملت دی د الله شکر ادا کوي، تیزی خبري ونشي، لوړې خبري ونشي، د تکبر او د غرور خبري ونشي. دغه شیان چې دا د ناکامۍ او د شکست ذریعہ ګرځیدلی شي. مبین صاحب په څنګ کې دغه د فتح ویډیوګانې اچوئ، الله دې تاسو ته اجر درکړي چې دا ولس یې وګوري. نور خو
د دوی دا محدودیت هم انشاءالله ماتېدونکی ده چې په فیسبوک کې او په رسنیو کې په موږ باندې دا 20 کاله دوی محدودیت لګولی و. اوس د ولس ته د عسکرو د تسلیمۍ ویډیوګانې وګوري. نو زما مهمه یادونه دا ده چې د موږ مجاهدین ورونه دي تکبر نه کوي، لوی خبرې دي نه کوي، الله د ناراضګۍ سبب جوړیږي او په دې خبرو سره شکست راځي. د احد په غزا کې 2 کشرانو صحابه کرامو دا خبره وکړه چې لن نهزم اليوم من قله، نن ورځ به موږ د تعداد د قلت د وجه نه شکست ونه خورو، ځکه تعداد د صحابه و ډیر زیات و. الله تعالی ته دغه خبره خوند ور نه کړو، د 2 کشرانو صحابه کرامو د خبره الله تعالی ته خوند ور نه کړو او شکست راغلو او یا صحابه کرام شهیدان شول. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غاښ مبارک زخمی شو، شهید شو او دغه لوی ضربه مجاهدینو ته ورسېده. نو ټول ملګری، ټول مجاهدین، ټول مخلص مؤمنان د دې شي ته متوجه اوسېږي چې لوړې خبرې ونه شي، د تکبر خبرې ونه شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکې مکرمې ته داخلېدو د فتح د مکې په وخت باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عاجزۍ نه د خپل سر دومره ټیټ کړی و چې د سر مبارک د اوښې د کوب سره لګېدو. د ډېرې عاجزۍ نه دا سر دومره ټیټ کړی و، دومره عاجزي کوله. نو عاجزي موږ تاسو ته پکار ده، موږ تاسو ته الله ته توجه پکار ده. دا د الله نصرت ده، دا د الله فضل ده په موږ باندې، دا د موږ زور نه ده، دا د موږ قوت نه ده، دا د الله نصرت ده. نو باید د الله شکر ادا کړو. ټول ملګری باید الله ته په سجده پریوزي، د شکر سجدې ولګوي. او مبین صاحب ستاسو موضوع ته به هم راشم. ټول عسکر ورونه دا ویډیوګانې هم وخت وی او ویډیو پلی کوي، دا د تسلیمۍ ویډیوګانې چې ولس وګوري، دا خلک وګوري، خصوصا د کابل ادارې عسکري وګوري. د کابل ادارې عسکرو نه د موږ غوښتنه دا ده، دوی د موږ درخواست دا ده چې ګوره افغان ته ورور می د ستا کونډه ستا یتیم بیا د ملت او ماته پاتې کیږي، په تا مې د مرګ زړه نه کیږي، په تا مې د وژلو زړه نه کیږي. ته باید ونه وژل شي، ته د دې اهل نه یې چې ته دې ووژل شي. تا چې کومه لار غوره کړې دا لار مو نه درته خوښیږي، ته د موږ ورور یې. او موږ عملا دا د الحمدلله ثابت کړه، په تیر یوه میاشت کې موږ عملا درته ثابت کړه، په 20 کلونو کې به هم درته ثابت شوي وي، خو په دې تیره یوه میاشت کې به ډېر تا د سر په سترګو لیدلی وي چې ستا سره موږ څه ډول تعامل وکولو، ستا سره موږ څومره ښه سلوک وکولو، مجاهدینو ستا سره څومره عاطفي چلند وکولو، څومره د ترحم چلند در سره وکولو. بیا موږ تاسو ته غږ دا ده چې راشئ د اسلام د دشمنۍ نه لاس واخلئ، د دې څو ټامیانو دپاره خپل اولادونه مه خواروئ. دا ټامیان د تاسو د اولادونو په قصه کې نه دي. تاسو به وګورئ چې دغه ټامیان به وتښتي، بیکونه به د ډالرو د سرو زرو ډک کې لاړ به شي او تاسو به دلته پرېږدي. نه به ستا د یتیم غم وکړي، نه به ستا د کونډې غم وکړي، نه به ستا د قربانۍ غم وکړي. او نه یې کړی ده. اوس چې دی دلته ناسته په کابل کې کله د تا د کونډې یتیم فکر کړی ده. مبین صاحب ویډیوګانې اچو. قاری صاحب محترم، دغه کوم دی واتس اپ شمیره چې تاسو په دې خپل ټویټر هم نشر کړی او مجاهد صاحب ټول ملګرو مونږ هم د لایو خپرونې له لارې ویلو بیا هغه چاکټ کړی ده، خپره کړی ده. د عسکرو ته اکثرو ته هغه ویډیو لیږي. هغوی د نه دا چې عسکر د شمارې ته زنګ وهي، طالبان زنګ وهي. جنرال صاحب دغوی ته څه وایي؟ دغه لمبر زما نه ده قاري صاحب، دا د دعوت ارشاد نه هغه سړي ما ته میسیج کړی، جنرال صاحب په مصیبت دی اړولی یم، وایي دومره خلک د پوښتنه کوي، مال سړی ودرېږه زه بېګا اعلان ورپسې کوم. نو دغه ته څه وایي د دعوت ارشاد لمبر د طالبانو ته، د نورو ورونو ته هیله مو دا ده چې دې لمبر کې نه قاري سعید شته نه زه یم، دا د دعوت ارشاد د مسؤلینو لمبر د هغوی سره اړیکه هغه د مسؤل د لمبر ما ته زنګ وهلی. او دا د دعوت ارشاد د کمیسیون د مسؤل نمبر ده، د رسمي ادرس دی، رسمي نمبر ده. دا دغه نمبر نه ده، د مبین صاحب نمبر هم نه ده، د ما نمبر هم نه ده. قاری صاحب له کومې ورځې نه مو چې دا لمبر نشر کړی، دا زیری هم راباندې وکړه چې سر پرون ورځ 200 میسیجونه ورته راغلي دي، 200 میسیجونه د عسکرو د تسلیمۍ، 200 میسیجونه. په دې کې وایي داسې خلکو چې هغوی وظیفې پرېښې وې،
نو تقریبا داسې وایي چې د ورځې وایي په اوسط ډول 300-400 میسجه موږ ته راځي او دې ته وایي یو کس نه 6-7 کسان موږ ناست دا ټول لیکو نومونه اسم موالات جای بیا بل مسؤل ته د کوم مسؤلیت چې هغه ته راجع کوو هغه نمبر ورکو ډېر شفافه لړۍ الحمدلله روانه ده. بل قاري صاحب محترم طالبان د مخامخ جګړې توان نه لري د ارګ کې ناست ټامیان دا خبره کوي چې طالبان کنران د مخامخ جګړې ته دی راشي څه وایي ورته